په 500 روپو ستاسو لپاره نقد اعلان و ها سیاسي اعلان نو د شاهنواز هغه نقد اعلان مهرباني الرحمن الرحیم. زما نوم کاشف دی، کلیاړی اوسېدونکی یم. موږ بس دا ګیم سره شوق و د موږ دغه د سوچ چې لکه دا نور خلک د نشو تماشو نه دی نه کټار شي، موبایل کې ګیمونو ته پراته دا ګیمونه راوتي دي چې دی نه هم کټار شي. موږ له صرف سپورټ پکار دی، بازار کې لږ ځای پکار دی چې موږ را هلک لکه دغه ګورې خپل لغه ته راوړو موږ ته لکه دغه شي او د دې سره وجود هم برابر صحت ورسره برابري. بس زموږ دغه بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ایاز دی، د جوړ سره تعلق لرم او دې ګیم سره د ډېر وخت نه شوق دی، بس کوشش او شوق مې سره پیدا شوی دی او ټیچر را سره نشته دی او موږ ځان نه بس ګیم کوو او ټیچر له جمعې په ورځ له چکر را لګي اتوار په ورځ باندې او بس دې مرګرو خواله راغلي خیر دی خواله دې سره اوس لګه شوق لا بس بدل زه د ایمان کریم الله نوم دی، د اوسېدونکی یم، د ریګاڼي سره تعلق دی او بس بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مهربان الله دی او زه انغاپور سره تعلق لرم. زه بونیر تایکوانډو اسوسییشن نه ګیم کاما یا یې اکیډمي په تور سره کېده او دې دلته کې پروګرام نه کړی نو موږ ته ویلي وی راشئ موږ سره پکې شرکت وکړئ. نو ماشاءالله د دې ډېر ښکلی ګیم دی او لکه د علاقې مشران او دې خلکو له پکار دی چې سپورټ وکړي مطلب او دې څه ضرورت یې چې پوره کړي نو ډېر مخکې به انشاءالله شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکي مهربانه دی. ټول ناول خو زه دا کم ماشومان چې د بونیر د ګوټ نه راغلي او د کلیاړۍ د ځوان ټول لپاره چې کوم دی یو داسې دغه راوړلی چې تر اوسه پورې زما ذهن کې داسې نه و. خبرېدم به په ټي وي او یا چې کوم دی په نورو ذرایو به مې لیدو عملي طور چې کوم دی ما داسې نو لیدلی. اوس هم ما د دې هغه مظاهره ونه لیده، کوشش مې دا کوم چې زه دې وینم خو بهر زه شوم. دې ځوانانو ماشومانو چې کوم سوال وکړو کوم غږ وکړو دا غږ مشرانو له پکار دی خو چې دې وکړو انشاءالله زه به دې سپورټ کوم او انشاءالله چې زما سره د انسانیت فاونډیشن او چیرمین چې کوم دی شیر الله خان هم ولاړلی زمونږ هم چې کوم دی نوي ساعت تنظیم غړی یم په دې خیر ښېګړې د تنظیم په حیثیت باندې به انشاءالله چې د سبا نه زه به دیوانو باید کوشش کوم چې دوی ته موږ داسې ځای ورکړو که ډېر نه نو لږ ځای به ورته ورکړو چې دوی پکې چې کوم دی خپل دا عملي مظاهره کړي او څه لږ ډېر که د دوی د سامان ضرورت وي موږ به دا کوشش کوو او په واکمنو باندې هم دا غږ کومه چې تاسو داسې قسم سرګرمۍ چې کوم دی سپورټ کوئ نو د نشې نه به خپله چې کوم دی خلک واوړي او زما یو ځل بیا د ځوان کل ته دا خواست دی دا مې ورته درخواست دی چې داسې پازیټیو سرګرمۍ سپورټ کوئ نو انشاءالله چې دا نیګیټیو سرګرمۍ په خپله پاتې شي. زموږ دپاره نن سبا د نشه پسې دویم نمبر خطرناک څیز چې کوم دی هغه موبایل دی. په موبایل کې ډېر نیګیټیو سرګرمۍ دي او هغه دا ماشومان چې کوم دی سپورټ کوي نو د دوی د سوچ ته سلام کوم چې دوی یو داسې سوچ راوړی دی کلیاړۍ ته چې هغه زموږ دپاره به انشاءالله زموږ د ځوان کل دپاره به ډېر ګټور وي. مهرباني شکریه. ټول یو ډېر زبردست دغه خو د دوی سره کمې دا چې نه د دوی سره وستا شته نه د دوی سره سامان شته دوی ته د ځای او ستاسو په حواله باندې ستاسو په دغه باندې تاسو به مخکې موږ به درپسې یو چې کوم ځای ولې تاسو خوښوئ موږ به درسره بلکل تاوان وکړو. سامان خو دوی ته باید تاسو وختي حساب وکړئ چې څو پیسې ولګېدې یا لږې په هغې کمې پیسې راځي نو موږ به درسره که نیم یا که هر څوری که لږې ټولې به منو ځکه چې موږ کوم کار شروع کړی دی نو هغه دیم د دې دپاره انسانیت دپاره کار دی نو د دې وړو نه بل ځای چې د دې کار نه ښه کار بل نشته ځکه چې نن نشې شته نه تماشې د اختر درېیمه ورځ د ځان د خپل ګراونډ ته راغلي په خپل دغه باندې لګیا دي نه ورسره د حکومت څه لاس شته نه ورسره زموږ د دې کلي د دې خلکو څه لاس شته خو بس دې کاشف دا خپل ملګری دا واړه کله بلبړۍ ته بولې کله ګړو خل ته بولې دا دغه یې زده کړي نو انشاءالله چې نورو تاسو څنګه ووایي نو بس تاسو به په بازار کې موږ به هم کوشش کوو تاسو به یې موږ به سره یو نو ټول به له زه هم ګورو دوی له چې کوم سامان د دوی لګي هغه به له معلوم خو دې وړو ته مې یو خواست دی چې دا کوم کار خو شروع کړی دا به فایده نه موږ به سره یو دا نن چې تاسو کوم کار وکړو د ټول کلي هغه هلکان تاسو ته ولاړو هغوی یې ریانو دا کوم سیسټم دی دا زموږ په دې کلي کې نه چې په دې علاقه کې نه دی شوی درته نو دا به ښه ښکلې دقسې جاري ساتئ موږ به سره یو کو په بل کلي کې ستاسو داسې یو میچ یا دغی نو ګاډي سپورټ هر څه به مونږ کوو ستاسو سره به زومو د مشره د کشر په حیث سره هم ځي
د مشره د کشر په حیث ور سره مزي چې یو مامار یو غونډه خلک ستاسو سره نه بیا غواړو چاته ضرورت نشته موږ به سره یو بس کم ځای کې ستاسو په بسوات کې میز دا په جوړ کې د ګټې په دغه مکه چې موږ لاړ شو موږ به یو به شو صرف د میدان ته وځي او د دې بونیر د دې یو ټیکټ د هر څه نه خلاصي او چې کوم سامان تاسو لګي به نه ټولواله او کار صرف جاری وساتئ